أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم نشته دی ګناه پتاسو باندې ان طلقتم النساء کچره ورکه تاسو طلاق خزو ته ما لم تمسوهن هر کلا چې نوی مسکړه تاسو دیلاره لاس مو نوی لګولې دغه بیبيانو سره دغه زنانو سره او تفریدو او نموي مقرر کړي لهن د دغه بیبيانو د پاره فریدتن سمهر ومتعوهن او فایده ورکې تاسو دیتا س سامان ورکې تاسو دیتا علی الموسع په مالدار باندې په صاحب د وسعت باندې قدره د اندازې مطابق د وس او د طاقت مطابق وعلى المقتر او په تنگ دسته باندې یعنی په غریب باندې قدره د حیثیت او د وس مطابق متاعا سامان دی بالمعروف یا متاعا فایده ورکول دی بالمعروف د دستور او د شریعت مطابق حقا لازم دی علی المحسنین په نیکانو باندې په نیکی کوونکو باندې وان طلقتموهن او کچره تاسو طلاق ورکې د زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دینا چې تاسو لاسو لګوي د دوی سره مخکې د ټچ کولو د مسکولو د دوی نه وقد فرضتم او په داسې حال کې چې مقرر کړی وي تاسو لهن د دوی د پاره فریضه مہر فنصف ما فرضتم نو نیم دی ما د هغه مہر نه فرضتم چې مقرر کړی دی تاسو الا ان يعفونا مگر دا چې د غزنانه او بخي او يعفو الذي یا بخنو کی عفو کی هغه کس بيديه عقدة النکاح چې د هغه پلاس کې غوټه د نکاح ده وان تعفو او دا چې تاسو بخنه او کې عفو او کې یو بلتا معفي او کې اقرب للتقوى دا زیات نږدې ده خبره پرهیزګاری ته ولا تنسوا الفضل او مهروي تاسو احسان کول بینکم پخپل منس کې ان الله بشک الله تبارک وتعالى بما په هغه س باندې تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې دی حافظوا علی الصلوات حفاظت کوي په منځونو باندې په ټولو منځونو باندې والصلاه خصوصا په منځ مینځنی باندې وقوموا او ادریږي تاسو لله الله تبارک وتعالى ته قانتین په عجزی سره فإن خفتم پس کچر یریږي تاسو فرجالا نو پس منس کوي پیاده او رکبانن یا پس ورلای باندې فاذا امنتم پس هر کلا چې په امن شي تاسو فذكروا الله نو یادوي تاسو الله تبارک وتعالى کما علمکم لک سرنګي چې خودلی دي تاسو ته ما هغه سو لم تکونوا تعلمون چې نوې تاسو په هغه باندې پوها والذین او هغه کسان یتوفون منکم چې وفات شي د تاسو نه ويذرون او پریږدي ازواجن بیبیان وصیت کوي لازواجهم د خپل خزو د پاره یعنی هغه دی وصیت کوي د خپل خزو د پاره متاعا د خرج الى الحول تر یو کال پوري غیر اخراج بغیر د کورنا د وستلو فان خرجنا پس کچره بیا په خپل باندې هغي اوزي فلا جناح علیکم پس نشته دی ګناه پتا سو باندې فيما په هغه سکه فعلنا في انفسهن فعلنا چې وی کی د غزنانا في انفسهن د خپل ځان متعلق من معروف د دستور مطابق والله عزيز حکیم الله تبارک وتعالى غالب دی او خوند حکمت دی وللمطلقات او د پاره د طلاق شو زنانو متاع د خرج ورکول دي بالمعروف د دستور مطابق حقا علی المتقین دا حق دی په پرهیزګارانو باندې کذالک هم دارنګي یبین الله بیانوی الله تبارک وتعالى لکم استاسو د پاره آیاته آیاتون خپل لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو په شی تاسو د عقل نه کار واخلئ